ارشاد حج اوقاف وزارت د امارت اسلامي په ټولو وزارتونو کې دا یوه دینی اوچته مخکښه اداره ده چې په دغه اداره کې الحمدلله د فتح نه وروسته موږ بهترینې ښایسته او عمده لاسته راوړنې لرو، خاص کر د حج په پروسه کې. ارشاد حج اوقاف وزارت ارشادي برخه ده. مساجدو کې الحمدلله موږ ډېر پرمختګ کړی ده، حتی موږ دې ته رسېدلي یو چې کوشش دا روان ده چې ټول مساجد د افغانستان انشاءالله داسې وخت به الله راولي چې رسمي شي او ښه علما ورته وټاکل شي. په ارشادي برخه کې علما کرام دوی ته او د دوی نسل ته ښه خدمت وکړي. همدارنګه حج پروسه کې الحمدلله موږ ډېر پرمختګ کړی ده. د وخت موافق د ملت دپاره ښه خدمتونه شوي دي او آینده دپاره موږ کوشش کوو چې ښه ترقي پکې راشي انشاءالله. همدارنګه اوقافي برخه اداري برخه کې ښه ترقي الحمدلله شوې ده. موږ په وزارت کې الحمدلله ښه خدمتونه شوي دي او دغه مجلس د دې دپاره وي چې ملت خوشحاله شي، ملت مطمئن شي چې د امارت اسلامي مسؤلین خاص کر د ارشاد حج اوقاف وزارت ښه خدمت کوي او زمونږ هم آینده دپاره په دې هکله باندې نور ښه کوششونه وکړي. په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د حاجیانو، معتمرینو او زائرینو لپاره د لازمو اسانتیاو او غوره خدمتونو برابرولو په موخه د حج، عمرې او زیارتونو د چارو تنظیمول. په هیواد کې د وقفي ځمکو څخه په شفافه ډول د عوایدو راټولول او د وقفي ملکیتونو ښه تنظیم او اداره کول. په هیواد کې د اوقافي ملکیتونو څخه د عوایدو د زیاتوالي او پراختیا په موخه د پلانونو ترتیبول او تطبیق کول. د ستراتیژیکو پلانونو، پالیسیو، مسودو، مقرراتو، لایحو، طرز العملونو او عملیاتي پلانونو د پراختیا اړوندو مسائلو تنظیمول. د عادي او پراختیایي بودجې ترتیب او تنظیمول. د انکشافي پروژو له تطبیق څخه ښه مدیریت. د ارشاد حج اوقاف وزارت د پروګرامونو د لا ښه تنظیم په موخه د مساجدو او دیني ځایونو د اعمار او ترمیم په برخه کې د ملي او نړیوالو تمویلونکو ادارو د کارونو نظارت او څارنه کول. د دې وزارت یو له مهمو فعالیتونو څخه ارشادي برخه ده چې د شرعي احکامو په رڼا کې د دیني مسایلو حل کول او په ټولیزه توګه د دیني چارو تنظیم، انسجام، مدیریت او د دیني امورو پیاوړتیا ده چې دغه وزارت یې د داخلي او بهرنیو سفرونو او غونډو په تنظیمولو سره ترسره کوي. مهم فعالیتونه: اول، د مختلفو مسایلو په اړه 353 فتواګانې صادرې شوي دي. دوم، د 42 عنوانه کتابونو، قرآن کریم، تفسیرونو او رسالو د تصحیح او چاپ په اړه نظرونه ورکول شوي دي. دریم، په مرکز او ولایتونو کې د شعبان المعظم له لومړۍ نیټې څخه د روژې تر 25مې پورې 260 امارتي ځایونو کې د قرآن کریم تفسیر او ترجمې دورې د دریم پړاو تنظیم، ترتیب او نظارت کول. څلورم، د حقیقت تصوف تر عنوان لاندې یو جلد کتاب تالیف او چاپول. پنځم، د ټولنې اړتیا ته په کتو د علمي آثارو تالیف چې چاپ ته تیار دي او د 114 عنوانه مقالو لیکل چې په پیام حق مجله کې خپریږي. شپږم، د تدریب ائمه د استادانو او محصلینو د مطالعې لپاره 500 جلد درسي کتابونه اخیستل. اوم، په
په مرکز او ولایتونو کې د 6 میلیونه افغانیو په لګښت د 40 محراب مساجدو ترمیم او بیا رغونه ترسره شوه چې د هر مسجد لګښت 150,000 افغانۍ شوي او په 14 ولایتونو کې د 15 محراب مساجدو لپاره د فرش او لوډ سپیکرونو چمتو کول چې د هر ولایت لپاره 200,000 افغانۍ ځانګړي شوي دي. اتم، د روژې مبارکې میاشتې په تراویحو کې د قرآن کریم د ختم لپاره د کابل ښار په 1,080 محراب جامع مساجدو کې له ازموینې وروسته 2,140 تنه قاریان او فاتحین وګمارول شول. نهم، نړیوالو سیالیو ته د تکړه قاریانو د ورپېژندلو په موخه په ټول هیواد کې د قرآن کریم د حفظ، تلاوت او د سبا قرائتو سیالۍ ترسره شوي. لسم، د مرکز له خصوصي دینی مدرسو څخه په مختلفو دینی برخو کې 8,508 تنه شاګردان فارغ شوي دي. 11، د تدریب ائمه له انسټیټوټ څخه 40 تنه او د قرآ د عالي معهد له انسټیټوټ څخه 15 تنه محصلین فارغ او سندونه پرې ویشل شوي دي. ترکیې هیواد ته د قرآن کریم د نړیوالو سیالیو 9 پړاو ته 2 تنه تکړه قاریان ورمعرفي کول. له 500 تنه نارینه او ښځینه فارغینو څخه د حفظ او تجوید د ازموینې اخیستل او په هغو د سندونو ویشل. د کابل ښار په 12 ناحیو کې د قرآن کریم د حفظ او تجوید لپاره 200 قطعې د فعالیت اجازه لیکونه تمدید او ورته ویشل. په ولایتونو کې د 119 نویو تأسیس شویو مدرسو ثبت او راجستر کول او په مرکز او ولایتونو کې د 219 مدرسو له فعالیتونو څخه څارنه کول. په ولایتونو کې رسمي او غیر رسمي 93,922 محراب مساجد او جماعت خانې په ډیټابیس کې ثبت او راجستر کول. د مرکزي زون د حاجیانو په مجتمع کې د مرکز او ولایتونو د مساجدو امامانو لپاره 4 ځلې د ظرفیت لوړونې سیمینار جوړول. د 10 مدرسو او خصوصي دارالحفاظونو د نارینه او ښځینه زده کوونکو ترمنځ د نبوي سیرت سیالۍ ترسره شوي او په ممتازو قاریانو ډالۍ او جایزې ویشل شوي دي. د کابل ښار په ناحیو او ولایتونو کې د ثبت او راجستر شوي خصوصي مدرسو او دارالحفاظونو د 2,802 تنه شاګردانو شوقي او تصدیق پاڼې کتل او د دیني علومو له مختلفو څانګو څخه 4,600 تنه فارغینو محفلونه په لار اچول. د جمعې او اخترون لپاره 52 عنوانه تفصیلي خطبې ترتیب، چاپ او په مرکز او ولایتونو کې په جامع مساجدو ویشل. تقریبا د 15,000 تنه علماو سره ارشادي جلسې ترسره شوي. د امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د مرکز او ولایتونو د مساجدو له 23,910 تنو امامانو څخه د قرائت د اصلاح په موخه ازموینه واخیستل شوه او هغه امامان چې تلاوت یې لحن جلی درلود د قرائت د اصلاح لپاره اړوندې مرجع ته وروپېژندل شول. په مرکز او ولایتونو کې د مساجدو او مقدسو ځایونو د برېښنا د مصرف لپاره یو منظم پلان ترتیب او د تایید په موخه یې د وزیرانو شورا محترم مقام ته لیږل. په مرکز کې د 8 محراب مساجدو د قبلي لوری تعینول. د 1403 هجري شمسي کال لپاره دغه وزارت په تشکیل کې د دینی چارو د کارمندانو 500 بستونه زیات شوي دي. د پلوچرخي 500 بستریز اغوش مرکز ته د 80 ورځو لپاره د استادانو او دینی علماو واستول ترڅو د نشي توکو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړي. په نشي توکو روږدو کسانو ته د درملنې په مرکزونو کې د ارشاد او دعوت 50 ناسې ترسره کړي دي. د نبی صلی الله علیه وسلم سیرت د تعین شوي نصاب څخه 645 تنه کارمندانو ته د عقیدې، لمونځ او نورو مختلفو دینی او شرعي مسایلو ترڅنګ 108 ارشادي موضوعات بیان شوي دي. د هیواد د 4 پروازي ځایونو له هوایي ډګرونو څخه سعودي عربستان ته د 10,000 حاجیانو او 300 د باسي اعضاو د لیږد او رالیږد چارو تنظیم کول. په 1444 هجري قمري کال کې چې له 1402 هجري لمریز کال سره سمون خوري د حاجیانو له لګښتونو څخه د اضافي 3,1,690
.99 امریکایي ډالر بیرته حاجیانو ته ورکړل شوي دي. په ټاکلي وخت کې د سعودي له لوري د 10,000 راکړل شوي سهم سره سم د حج په غوښتونکو ویشل او تنظیمول. سعودي عربستان ته د حاجیانو د لارښوونې لپاره 652 تنه جید علما کرام د معلمینو په توګه ټاکل، د ظرفیت لوړولو لپاره سیمینار دایرول او له حاجیانو سره یو ځای لیږل، د ولایتي رئیسانو، کارکونکو او د باسي غړو ته د ظرفیت لوړولو لپاره د سیمینارونو جوړول، د حاجیانو د استوګنې لپاره له حرمینو شریفینو سره نږدې په نویو او عصري وسایلو سنبال عمارو تړون لاسلیک کول، د 1445 هجري قمري کال لپاره له اریانا او کامیر هوایي شرکتونو سره د افغان حاجیانو د لیږد او رالېږد په موخه تړون لاسلیک کول، حاجیانو ته د پاسپورت او تذکرې په برخه کې د اسانتیاو برابرولو لپاره د پاسپورت او احصایي عمومي ریاستونو په همکارۍ په مرکز کې د کاري دفترونو جوړول او په ولایتونو کې حاجیانو ته پر وخت خدمات وړاندې کول، د حاجیانو لپاره د 2 ډوله واکسینونو تطبیق او چمتو کول، د 4 پروازي ځایونو په مجتمعاتو کې د حاجیانو لپاره 3 وخته ډوډۍ، ترانسپورت او صحي خدماتو وړاندې کول، د حج کړنلارې ترتیب، تنظیم او بیا کتنه او د باسي د غړو معلمینو د تعیین لپاره معیارونه ټاکل، په مرکز او ولایتونو کې د حج مناسکو د لارښوونو په موخه د حاجیانو لپاره درسي حلقې جوړول، حاجیانو ته د اسانتیاو او غوره خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په هیواد کې دننه د وزارت له کارکونکو او په سعودي عربستان کې د باسي د تجربه لرونکو غړو څخه په مناسکو تسکین، ترحیل، تغذیه، ترانسپورت، مفقودینو، نشراتي، صحي، اداري، استقبال او نورو برخو کې د مختلفو کمیټو ګمارل، په مکه مکرمه، مدینه منوره او په مشاعرو کې د حاجیانو لپاره 3 وخته خواړه، 24 ساعته ترانسپورت او روغتیايي خدمات وړاندې کول، د حاجیانو لپاره په مینا او عرفات کې د سکونت لازمي اسانتیاوي برابرول، د عمرې او زیارتونو لپاره له 132 شرکتونو سره د تړون لاسلیک او د عمرې غوښتونکو شرکتونو لپاره 42 قطعې اجازه لیکونه صادرول، په مرکز او ولایتونو کې د دې وزارت د قراردادي شرکتونو اسناد طی مراحل کول او د ولایتونو رئیسانو ته 115 تنه د عمرې شرکتونو نمایندگان ورمعرفي کول، په 1444 هجري قمري کال کې سعودي عربستان ته د 24,300 تنه معتمرینو او متقاضیانو د لیږلو په برخه کې د لازمو اسانتیاو رامنځته کول، د مساجدو جوړولو لپاره د لاسلیک شوي تړون له مخې د میدان وردګ، غزني، زابل او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې 18 جریبه ځمکه ثبت او ځانګړې شوې ده، په کابل، بغلان، سرپل، بدخشان، کندوز، لغمان، جوزجان، غزني، کاپیسا، سمنګان، هرات او میدان وردګو ولایتونو کې 4,319 جریبه غصب شوي وقفي ځمکه راګرځول شوې ده او 140 محراب مساجد او زیارتونه، 265 بابه دکانونه، 6 بابه غرفې او 29 بابه تهجایي ثبت او راجستر شوي دي.